ښکارا کوي. جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله 3 کاله تیر کړ په دې غار کې وې دې دار ارقم کې او په دې مقام کې معلومه کړ پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې زما د دعوت ته خلک وګونه کړي. دا خبره معلومه کړ چې په دې قریشو کې د خلک چې هغه زمام سره کلک ودرېږي او دا خبره ورته معلومه کړل چې دوی پر ځل کې نور انابت را پیدا شو. نو الله عز وجل ویل چې وانذر وير و د خپل خاندان دي الاقربين اول نجدي دا وير و. نو په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خاندان ټول راجم کړ بني هاشم قریش د بني عبد المطلب څخه کسان پکې وو او به ورته خبره چې ګورما دروغ نه دی ویلي ځکه تاسو د شي په باره کې اطلاع درکم چې دی غونډې ناغه خو دشمن را روان دی تاسو طلب کوي منې کني منې او په دې کې ته موږ رښتینه غنو وې په دې کې موږ رښتینه وګڼي چې تاسو دا خبره وکړي چې لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ سوا د رب العالمین او منې او به ورته ویلي چې انسانانو څنګه د ټول خلکو قریشو د ټول خلکو لپاره لګل شوی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیاز دی او اي انسانانو لکه څنګه چې ودکیږي بیره او چتیږي د قشم بمړ شي ورځ بد الله مخره به ودرېږي د قیامت باره کې ان شاء الله عقل د ذکر کو د قیامت د اثبات لپاره او به ویلي کچا په دنیا کې د قران او سنت برابر عمل کړي د دین نتیجه ډېره ښه ده او کچا په قران او سنت کې د عمل کړي بد نتیجه ګور ډېره غلطه ده یا په جنت په طرف باندې رواني کې د جهنم په طرف. نو خبره په دې وخت کې خلکو شروع کړي او چې دې شلې موږ دې خبره د پاره راجمه کړیو د عام خلکو چې د نرم خبرو کړو خو ابو لهب د خطر راکه خبرو کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاکاو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام لسترونه دي په خپل ژوند کې څلور لیدلې دي دوه کافر او دوه مسلمانان. په مسلمانانو کې یو عباس دی او بل حمزه. د حمزه بارکه به دا ویل چې سید الشهداء قیامت کې ستاره پارز سپارښت کوم او د عباس بارکه ویلي څوک چې عباس خوشاله کوي زه خوشاله یم څوک چې عباس خپه کوي زه خپه کېږم. په کافرو کې یو سره ابو طالب او بل سره ابو لهب ورسره براشي ان شاء الله چې ابو طالب ولې د پیغمبر دومره خدمتونه کړې دي به الله توفیق دې ایمان نه دی اور کړي دا نه وسان له خبره ده څومره تایید کې شوی دی واجب حکمتونه ان شاء الله ورسره بصیرت کې ذکر کوو. الله رب العزت شیخ صاحب لکه صحت نصیب کی دا غره صحت پورې کچرته غیزه له ورور شیدو چې دې سړی دومره تایید د پیغمبر کړي دی ولی الله توفیق دې ایمان ورنه کې ورسره کې دې شنن درس کې आवाज خبر راورسیږي چې داوکا دا ابو طالب علیه السلام علیه ذلیل شي ختم بشي او کچیرته به د پیغمبر گریوان له ګوتی وراوړی د قدم ملګری به راځي د صفا غونډې لراغی حجاج چې کله التلاړ دی غزه کتلې الله عز وجل ورته چې فصدع بما تؤمر او پیغمبره د شي بیان دی خلکو له وکاله کڅن چې وشیشه دا وغه سړې پر بوکس باندې وای ماته کی صفا خبره دین د اسلام کې ومنګو تاسو یو بل سره صفا خبره کو شپ باندې به نه کو زما دماغ په مسله خلاص دا بل بنئ دا بل دماغ بخلاص دا غبل بنئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین په دې شو کیفیت باندې و چې هغه صفا خبره کوله کشر مشر نارینا زنانا عالم امي هغه ټول د شمل غلړي دي خودلې دي د شي کلمات ورته خودلې دي ته به دا ګمان کې لکه دا شمل غلړي وی ویل فصدع صفا بیان وکا کله بیان وکا رسول الله صلی الله علیه وسلم د علاقه له ورخیږي او د خلکو له دا خبره کوي به وی چې اے قریشو اے پلاني قبایلو اے بني فهر اے بني فلان اے عبد مناف زامنو اے عبد المطلب زامنو ټول ورته توجه را وکړه او وی ویل چې دی پیغمبر په دومره اوچت आवाज باندې دا आवाज موږ له وکي دا مسله موږ ذکر کړه څه خبره په دې مقام کې شته خلک ورته په منډه باندې رااله ځکه عربو کې د عادت شو ناڅاپي आवाज مو کې ټول به ورته خواله راتله به ورته وی ویل وکړه تاسو له اطلاع درکم چې دی درې نه خو اسون والا را روان دي په تاسو باندې گزار کوي ما وب کیو باندې کنه رښتینه کنه مانی به بالکل دی رښتینه منو چرته ستانه موږ دروغ نه دي کتلی مونږ چې ته تجربه کړې همیشه ته پرشته باندې بنای رښتیا ویل همیشه پکار دي په معاملې کې پناسته کې په ولاړه کې کته وی دلته بس لږه غپ ورکم اغل ته غپ ورکم دریم ځای غپ نشي کېدی او دروغ ډیر عجیب شی دی چې وردا په انسان باندې راغله او دا پکې بدنام شو د الله په نسبت باندې دا دروغ جن لیکل کېږي لقمان حکیم د خپل بچی ډیر حکمتونه ذکر کړي تقریبا 90 حکمتونه ذکر کړي دي شاوخه یې ورته خبرو کړی چې اے بچیا دروغ بنوي ځکه دا دروغ د شیدل کړي چینچنه وکا
چې څومره خوري هغومره تعالی خوند درکوي دروغ نه به ګوره ځان ساتي نو دی ورته ویلی چې ته خو دروغجن نه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې فإني نذیر لکم زه ستاسو دپاره یره درکوونکی یم د یو عذاب وړاندې نه زما مثال په شان د یو چا دی چې هغه دشمن وګوري خپلو کسانو له چې ځان بچ کوي تر څو په تاسو باندې دشمن ګزار ونه کړي او هغه په هغه وخت کې आवाज کوي چې یا صباحه اے خلکو تیار شئ اے خلکو تیار شئ اے خلکو تیار شئ دشمن را روان دی ټول ورته غوږ کېښودو جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام بیا دې کلمې چې لا اله الا الله محمد رسول الله دې دعوت شروع کړي او بیا ویل دا داسې کلمه ده چې کله انسان دا ولولي په دنیا کې معزز کېږي په آخرت کې کامیابي ده او بیا ورته د عذاب تذکره وکړه چې عذاب را روان دی قهر را روان دی ور را روان دی که چا ایمان په الله را نوړو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې را نوړو او بیا ویل چې یا معاشر قریش اے قریشینو ځانونه د رب العالمین خپل ځانونه په الله عز وجل باندې خرڅ کړئ ځانونه د رب العالمین د ور نه بچ کړئ زه ګوره تاسو له چېرته بې خیر او شر هلته نشم درکولی پیغمبر ویلي زه ګوره دې مالک نه یم چې تاسو له بې خیر درکم دې مالک نه یم چې تاسو نه شر لرې کم او د رب العالمین د عذاب فیصله چې کله په تاسو باندې وشو زه ګوره هېڅ شي به اختیار نه لرم نکره په سیاق د نفي کې واقع ده تعمیم یې راوړو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خطبه کې څومره عجیبه تربیت موږ له راکړي چې زما مشر الامام الاعظم د ټول انسانیت رهبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چاله خیر نشي ورکولی شر نشي ورکولی نو بل به څوک ورکړي دا ذهن ساجد دا د دماغو نه لرې کوي چې زه د پیر صاحب بچی ما به پیر صاحب بچ کړي زه د شیخ صاحب بچی ما به شیخ صاحب بچ کړي زه د مې صاحب بچی ما به مې صاحب بچ کړي جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې کله څوک نشي بچ کولی نو بل سړی به څوک چې هغه بچ کړي او بیا ویل چې ای د کعب بن لؤي زامنو اے د مرې ابن کعب زامنو د اور نظام بچ کړي اے د قصي زامنو اے د عبد الشمس قصي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باباګانو کې بابا تیر شوی دی اے د عبد المناف زامنو اے د بني هاشمو اے د عبد المطلب زامنو زه تاسو د خیر اختیار نه لرم د شر اختیار نه لرم الله عز وجل چې تاسو بارکه د شي فیصله وکړي زه ګور دغه بلاک په نشم کولای او به خپل ترور له متوجه شو صفیه لا اے صفی رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور د الله د عذاب فیصله چې پتا باندې راشي زه نشم بچ کولای اے فاطمه زه ګور ته نشم بچ کولای د رب العالمین د عذاب نه خپل لوري ده د جهنم د عذاب نظام بچ کا ټیک د دومره خبره ده چې وسیله رحمی ده هغه به تاسو سره زه به پالم چې کله به تور مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټوله خبره وکړه مجلس تقسیم شو خور ور شو نو په دې وخت کې نه چا د مقابله وکړه او نه چا ورته لاس ځکه چې موږ سره په تایید کې ودرېدو دا مقابله چې وشي دا موږ ځان له مسله ده ځکه دریز معلوم شي تایید چې وشي دا موږ ځان له مسله ده سوا د ابو لهب نه چې هغه په دې وخت کې سخت خبرې پیغمبر له وکړلې او به ورته چې تم من لك سائر اليوم لهذا جماعتنا الله دې برباد ک محمد ته موږ دین نه جمع کړو سخت خبره ورته وکړه الله عز وجل ایتونه نازل کړ د سوره لهب سوره نازل کې چې تبت برباد دي شو برباد دي له سنت ابو لهب ته څنګه په پیغمبر باندې گزار کړي البته په تفسیر کې به الحمدلله مفسرین دا خبره ذکر کړي چې په دنیا کې خډیر کافران ولیکن د په دینونو باندې ولی دا سورت نازل شو وجه دا و چې د سر سخت مقابله کړې ده الله عز وجل وړي وړي داری پر اوخه جوړي بدن اسخا شو دغه مردار شو به په دې وخت کې بچیانو نه د پنکولو د شاروالي ولا خلک راغلي او کنده ورته وېسو د مردار غوندي به ورو غرزه ورته پنه کې هغه ورته خبره وکړه لیکن په دې ناس مجلس کې دا کم چې قریش دي د یو دهشت وحشت کې واقع شو نه د پیغمبر د خبرې تایید وکړو نه د پیغمبر د خبرې مقابله وکړه نو اوس د څه طاقت لري چې موږ د په تایید کې ودرېږو نه د څه طاقت لري چې د مقابله وکړو لیکن په خپل ځانونو کې ایسه په تکبر کې واقع شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکواله وکي په کوم علاقه چې جناب نبی کریم علیه السلام او داغه ملګری ته دور پسې ملنډه کولې کله به د پیغمبر پورې ملنډه کوله چې هذا الذي بعث الله رسولا خطا دي چې الله رسول الله لګلې مختصر معنی کې وایي چې کله کله تعریف د مصدهی په اسم اشاره باندې کېږي مقصد پدې کې بیزتی ده خپته ټول علاقو کې اوس دا محمد پیغمبر شو دا اوس دومره مهم شو لکه تا باندې خلک د اعتراضونه وکي په دې لوی افغانستان کې او په دې لوی ننګرهار کې او په دې لوی جلال آباد کې په کتم دغه ځای کسي د قرآن او سنت مصدر درکړي چې دا موږ پکې نه یو ولې موږ چرته پډګینې دي تړلې موږ چرته سپینې جامې دي اغوستي موږ چرته د کدو پانی ویلي دا خبره به خلک تاسو له خامخا خلک کوي
دې ټول بارکه به انسان ډیر انتهي د زغم نه د صبر کار اخلي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مور طرفه باندې باباګانو کې او باباو ابو کبشه نو دوی ویل ودار ابو کبشه بچی راغلی دی دا اوس موږ د پلارو د نګړو طریقې نه اړې په بل طرف باندې بوجي ځکه هغه د قریش سره په ټکر وسط کې واقع شوی تشبیه هغه سره په دې خبره کې ده. نبی ورته وی چې یا قوم ای زما قومه څومره عجیب دعوت کته وګورئ چې په جانبي مقابل ستاسو دعوت اثر وکړي د عزت الفاظو ته استعمال کا. عالم شکل پر منبر او محراب سره ودرېدو د اعلان دي انسانانو لبسوي چې ای زما عزت مندو ای زما د عزت نه ډکورونو ای زما عزت مندو خويندو جانبي مقابل به ستا خبره مانی او کته ورته چې ته مشترک یو فلان یو دایو دا عزت کې راځي. شیخ صاحب قلم الدین رحمه الله الله عز وجل د جنت الفردوس ته داخل کی. د افغانستان په سرزمین باندې ډیر اوچت داعی او حق پرست ډیر اوچت کار کړی دی ډیر مال په دې دین باندې ولګاو ډیر تکلیفونه کړهونو سره مخامخ شوی وو. الله عز وجل ورته دا قبر د انواراتو نه ډکی هغه به یو خبره به ملګرو لکوله دا زموږ وسوسه دي قومونو په باره کې پښتنو په باره کې د افغان په باره کې ودا د شي خلک دي چې پاډیواله دراو سبه سره په هر طرف باندې ځو ګوره ک زور د وسره شروع کې ولا کې سره به جنت لم دا قدم وایي خله بډیر په طبيعت باندې راولې اے زما قومه اے زما عزت مندو اے زما معززو اے زما محترمینو دا خبره وسره شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو په دې وخت کې وس قریش په خپل مابین کې جمع کیږي چې دا سړی خډیر اوچت داعی دی اوچت خلل لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر فصیح او بلیغ انسان ملګری پیدا نه کې اوس بکیږي چې راځي چې جرګه ورته وګ بندوبست دا پروګرامونه اوسم کیږي په یو ځای کې د قران درس دی د قران د درس حلقه ده په یو ځای کې د جمعه خطبه ده مشرکین مخالفین د اسلام ضد خلک پټ کارا هغه متعدد پروګرامونه برابر کی. یره کدا عالم دل تراشه د ربل سره راغلی جنجال به جوړ شي کدا عالم دل تراشه د درس ترجمه شروع کړه موږ تر اوسه موږ مانان دا اوس موږ په تفسیر کې توضیحات کوي او کدا عالم چې دل تراشه دا قاری صاحب راشه دا واړه معلومات دي دا محفوظات ورته ذکر دي دا سه موږ مخې له ودرېږي موږ ولا پکې خپکیږو به سبب هم دغه به موږ مشرک او کافر وایو چې خود به ته وایي چې نه به تعالی څوک نه وایي دسي کله کله مولام فرمایش ورکی وکتا سو وګړی چې د خپل شی مخوړان دی بوزین په هغه وخت کې کیږي چې د قران او سنت درسونه ختم کا د قران او سنت حلقات د قران او سنت د خطبو مرکزونه مونږ وایو د دین د اسلام د الله دین دی. ابل ډاکټر صاحب ذاکر نه دا خبره کړې و چې دین د اسلام د دې دین نه دی چې چا په ژوند به ختم شي یا د ساروی غونډې د مال دی والا شو ختم شو د دې تر شا یو لوی ذات ولاړ چې رب العالمین دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ کې بتاو سره معلوم شي یکتا سره د صرف فتح مکه کې لزر مجاهدین د سره دي الی یوم القیامه د دعوت وګوره څومره پراخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرمایي چې په ورځ د قیامت اته سپونه به یو سرشل اته سپونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دي. الحمدلله په دې باندې ویل پکار دي د شي کلمې د شي الفاظ باید موږ استعمال وکړو. اعوذ بالله من ذلک چې په ام دی وکلمه باندې د اسمان د سر نه اعلان د زمکه نظام پیرو غرزو. حدیث کې راځي مسلم کې کله یو سړی شیطانی لیکن د عالم په شکل باندې خلکو لزان کار کوي نو خلک د شګمانو کې جدا ولا ملاقات کا دي شیخ الحدیث کا کار اسمن خیر خوا دي او هغه ابلیس هغه د عوامو په دې ځین کې ډېر غلطي پیشکاری وردن نه کی هغه وخت د ترقې په طرف باندې ځي چې کله تاسو د قران حلقات بند کړئ د قران درسونه بند کړئ فلان بند کړئ هغه بند کړئ هیڅ به مونږ نه کی. الحمدلله د قران او سنت د دعوت چپی د نشي مخ وړاندې رواني اما دا پکې راځي د نوح علیه السلام تاریخ چې وګورئ څومره زدن شوی دی. ابراهیم علیه السلام څنګه ورلدانګلی دي. موسی علیه السلام څومره دی ظالم بادشاہ مخې له ودرېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دې تاریخ لري لکه د نور غوندي د صحابه تاریخ به وسره کې دې شم د نن درس کې راشي. سميه رضی الله په کومه طریقه باندې شهید شو. بلال سره د خلکو کوم عملونه کړی دي رضی الله عنهم من او تاسو سي. سعید ابن مسیب ته ابو هريره رضی الله عنه زم عالم التابعین هغه ډیر عجیب خبره کړې ده د سرو زرو خبره کړې ده وېزمن د بدن وینه د الله دین له د حیثیت نه لري لکه د ماشي وینه دل ډیر قیمتي موږ تاسو هیڅ شي نه یو وال به کې راځي زندان به کې راځي کنزل به کې راځي شهادتونه به کې راځي ترور به کې راځي یری به کې راځي. صحابه چې کله مدینه منوره لاړو نو ویل دعا وکړه چې یا الله
زمنګ دا دوه یری په یو یره باندې الله عزوجل ته بدل کا ستانه میری ګسر دشمنانو نه میریګو دا ټول چې ټول په دې سیرت کې موږ تاسو دا مانو چې انسازي بس موږ شي د سینې چې څومره لکه په ودر به شي پرې کې ولا سره اسلام پیژنم اسلام سره توحید پیژنم نه په صحیح معنا باندې په صحیح طریقه باندې موږ به خپل کار لا د خپل مسلک لا د خپل نظریه لا چې د قران او سنت دا کله کودريګو چې شهامت سره شیخ صاحب احمد شاه بلوچ تاسو ویلي قسم په الله کړی دی اهل الحديث د عقیدینا د دې سلفیت د عقیدینا داخله کې موږ تاسو وایي د قران او سنت د عقیدینا را بده خو یو بل ځکه کې شی موږ به الته ورغلی وټول نه مخکې اول صف کې ناس وي خو موږ د څه ویلي دي تشریح د قران او سنت په فهم د سلف باندې د دنیا او د آخرت د کامیابی لپاره امدغه اساسي سبب دی زموږ تاسو به د څه نظریه چې څومره امامان دي کغه امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ک مالک ک احمد ک شافعی ک امام بخاری ک بل ټول زموږ تاسو د اسلام د باغ ګلو لري د ټول به احترام ساتو عادي څاروي له څو خبره نشي کولای لیکن بل چا لکنزل کول به عالم لکنزل اما خبره به د ارچا راخلو په دې قران او سنت باندې به تلو چې د چا د دې سره برابر او عمل به پی کو چې برابر نه الله دې ور باندې رحم وکړي هغه خو یو اجر خامخ الله ور کوي انسان باید په دې باندې پوښ کله کله غلط تحریفي تاسو دا بازي بیانونه وګورئ هغه کې دي ظالمانو 10 کړي دي کټ کړي دي پرس کې به تور مثال احمد په نامه یو عالم دی شیخ صاحب احمد شاه پرس کړي یو عالم د یو خبره کړي د چې روافض دا خبره کوي چې د پیغمبر د وفات وروسته ټول صحابه کرام مرتد شوي دي دا هغه عقیده بالکل کشف الاخرار اسرار کې لیکلي دي چې د پیغمبر د وفات نه بعد خو ټول صحابه کرام مرتد شوي دي نو یو ظالم راشي هغه دا کټ کوي چې روافض او شیعاګان دا خبره کوي د پیغمبر د وفات نه بعد خو ټول صحابه کرام مرتد دي فقط دا ځای ولګي چې ټول صحابه کرام مرتد دي ودا خبره شیخ احمد شاه وکړه زید عمر بکر وکړه استعوام دوکش یره پلاني مولا دا خبره کړي چې عمر دومره بدعت کړي دي اهل الحديث سمنه صحابه ول کنزل کون کې نعوذ بالله من ذلک یو ملګری وخت تراغه جمعه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر سره ولاړ و مال زمولین ویل چې سکر د نانجباق پر اداره علوم دی ګټ ونه نوځي شیخ صاحب احمد شاه یو خو ولاړ دی بل مولا بل خو ولاړ دی ابو بکر لکنزل کې هغه عمر لکنزل کوي نعوذ بالله من ذلک مو توصل الله عقل را کړی دی د چا په خبرو به دوکنوش زد شوم چې انسان من هيڅ انساني او دا غنه دا خبره وته ته اسلام په خاطر باندې دا خو له ورسې چوش نه ته څنګه دا خبره کوي چې پلانې صحابي بدعتي دي پلانې د څه پلانې هغه څه دي خو زه چې امدغه اهل الحديث علما دي امدغه حق پرس علما دي چې قسم په الله صحابه خلکو له کار کړ چې صحابت دغه انسانان دي عمر چا پیژندو سوا د دې چې اجمالی من پیژندو چې عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم یار دی لیکن تفصیلی ولا کوم پیژندو اېدا غزوات څومره دي اېدا فتاوی څومره دي اېدا حکومتداري څنګه ده اېدا سیاست څنګه ام دقه علما را له خلکو په ذهن کې دا وردنه کړه چې صحابه دي په دې باندې موږ تاسو دوکانو شو خلک دا خواري کوي د مکی مشرکان را جمع کیږي وس په پیغمبر باندې بدنامه لګي تقریبا 9 درس بدنامي په ولګولې شیخ عبد السلام رحمه الله په خپل تفسیر خپل کتاب تنشیط الاذهان کې هغه به قرآن او سنت مراجمه کړی دي چې دا حج له خلک راځي د مکه مکرمه سرزمین لا دغه پر سلور لاري د لکه جلال آباد د اخار ایوره ترخم لار ده ایوره مولوی صاحب خالص د پاملوی لار ده ایوره د کابل لار ده ایوره د کونړ لار ده دوله د لارې معلوم شي اوس په دې مقام کې به څه چل کیږي ولید ابن مغیره په نامه باندې دوی مشر سرکرده سره و هغه نه راالي دا مشوره خاصه دا ډېر مهم شی دی د خلکو لګواوره تجربه زده کا دغه نور څه به تطبیق وکا ورته وی ویلې چې په دې ځای کې اې د قریش مخلوق کسان کې ونشو ته ټول قریش د ولید له ویلې ته خبره وکا ارزه خپل خبره مکوا هغه دومره وکړ سړی نه تاسو نه اورم منهاج القاصدین کې لیکلي دی د انسان غوګونه دو دي او کخلو وی غوګونه دوه خلای وا اې دې دا معنا چې موږ به دوه ورزيت او وایو کم الله دې په موږ تاسو رحم وکړي موږ تاسو بالعکس کار کړی نو دا دومره خطرناک سړی وې زه پکې څه نه وایم تاسو نه خبر اورم یو کس پکې دې شی ویلې دا کاهن دې ترویتی دا غیب خبرونه چي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې د غیب خبرونه وایي چې دا خار پیرګر ابیدا او دا خپيري تابع کړی دي او پلان کړی دي
د دې سړي خواله چې هر څوک ورغه نارینه کې زنانه دا سړی څلوي کړی د مجنه قبليږي او کله د په خبره باندې یقین وکړي دا سړی په قران کریم باندې کافر شو تاسو د خپل زنانو باندې لکه تتبو تعالی شو کوي متابعه وکړي زمینداری لذي دکانداری لذي دفتر لذي بل شي لذي دا په کوم دربارونو باندې ګرځي راګرځي هغه ته پیرین دی دغه ته پیرین دي ال تخافر ګره ده دل تخافر ګره ده شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله دا غنه بیان کې موریدل کې شک لیدل منو مشر عالم د زمونږ استادانو استاد الله دې غریق الرحمت کی ویګي چوګیتګار کې راتلم یو بیانې وای دی بیانې په دې خوا کې وسړې دي پنجره کې وسره توتین دي وسره کې برګي غونې کتابونه وسره خودري خلکو پال ګوري پالونه وما ورته آشنا څه کې وسره خلکو پال ګورم تبدش کېږي تبدش وما 100 روپے اخلي ودري مې زب تعالی 500 روپے درکم خپل پال پکې وګوره تر څو پرې دې مردار ویونو خوا کې متناسوي زه مړه شیخ مخ کې تیرېګا پنځپيري وابي دا فتوی رشي در باندې وای لګي نو ګوره دا خاپرګری ما پرګری نشتا دا ظالمان چې کله جنات تابع کوي په عجیب طریقه څلوي خورج دوی په جنابت کې او څلوي خورج ورسته به دا څلوي قدمه دا قران په لته باندې وای خو هدف له بيزان ورسي دغه نور څه به باز خراب جنات مشرکین ځان لتابع کی کله دوی کاهن په خبره باندې چیرته ادبار وکړو چې بالکل د شی ول تاونه پلاني تعویز کړي دی پلاني تعویز کړي خاندانی جنگونه جوړ شو په قران کریم کافر شو د سینه کور کې زموږ سره خور مور کافر شي ویني ما تا کافر شي وینو د دم د پاره وسین دوه له خلک ځان رسي اغیزه ګور باندې ځان دمای دم کې ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې څلورم جل کې امام قرطبي په اول جل کې کنز المال په لسم جل کې او امام الوسی په لسم جل کې او شیخ عبد السلام رحمه الله په خپل تفسیر نه هم جل کې تفصیلی خبره ذکر کړې ده چې په دم کې درې خبرې ضروری دي یو عربي دوی معنا به معلومه درې مأثور دم به چې هغه په صحیح احادیث باندې ثابت بالکل دا او هیڅ کوم مخالفت نه کوي خو عادت مستمره مو جوړه چې فیسبوک کې سبا اعلانات ورکړي چې پلانې دمګره دی هغه د وجید قرآن او سنت دمونه کوي کاروبار ته مو جوړه هیڅ کوم دې مخالفت نه کوي نو یو ملګری په کې ویلې دا کاهن دی نو دې مشر ورته ویلې کاهن خدا نه دی مون کاهنان کتلی دي اې دې سړي دې شکل له ګورو وسره په له ګورو کار له ګورو مسجع الفاظ نه استعمالي هغه شي بډيږي دویم کس په کې ویلې دا چې لیوانه دی دې مشر ورته خبر وکړه دا لیوانه نه دی ځکه موږ لیوانیم کتلی دي لیوانه خو کله ځان خپه کوي کله یو کله بل رسول الله صلی الله علیه وسلم خود شي نه دی دلته خبره ځان سره یاد ساتي بعض خلک چې کله ذکر کوي نو ها هوی په دې جمعات کې خودلی کرته ټوپو او پورته ټوپو ها وې د شي ذکر وکړه چې داخله تعالی لیونی وي مونږ ټیک دا کنه د شي ذکر وکړه چې داخله تعالی لیونی وي د شي ذکر مکه چې تخلق لیونی ښکارا شي دا خو تلی ونه ښکارا شي د شي ذکر وکړه چې داخله تعالی لیونی وي څه مقصد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سلوي کړ د عربو په سرزمین کې پاتې کېدو ټول ورته ویل ته امینی خو چې کله دا خبره شروع کړه چې قول لا اله الا الله ودا لیونی دی د شي ذکر وکړه چې داخله تعالی لیونی وي معنا د توحید کلمه د خلکو له تشریکا دوی نه چې موږ ټوپره وو ابن سیرین دی ابن قیم دی امام الوسی دی امام قرطبی دی د سوره زمر د قران کریم د بعض نور سوراتونو د آیتونو په تشریح کې لیکلي دي کدو یقیني د الله عز وجل په دې مینه باندې دومره مست او د شي دنګونه وي د کوی په غاړو د بلې په سر د کینی به د دنګ وي بالکل سره موږ د امنو چې دا ذاکر دی دا خو قالین اواره ده و زمانه کې ورته اعلان هغه په مو سپنج ماچول شوی دی ای پاستور باندې کې تو شکی خود لې شي الته جناب مرید سے خپل ګډه لړ کړي دی هغه د درې قسمه کوکه جوړ کړي دا چې اوس دان نو نو کله بدان وام دا شي نه نشته زه چې کله تاسو د مجلس ته وګورم د ابن کثیر خبره مال راځي د شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ملګرو خطبه کوله صحابه کرام به د شناسو تابو دا ګمان کو چې په سرونه باندې مرغان ناشتي هغه جامې نشله ولي نه دنګونه منګونه وال یو خلق تعالی لیونه وي یو تخلق لیونه معلومیږي دغه فرق دی ګوره وی ویل داخله لیونه نه دی دریم کسو ویل دا شاعر دی نو د مشر ورته ودا شاعر هم نه دی ځکه شاعران موږ پیژندلې دي او الفاظ او کلمات او دا ټول شی موږ پیژندلې هغه د شي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیرونه نه ویلي شیخ صاحب مشابه له ویلې کړه چې شعر مزد کیږي نه خوبونه مزد کیږي نه او کوم شی بل یاد کی
پر دې شعر به شکل ویل هغه هم ته کمی زیته پکې وشو یو ورځ دا شعر ویل دی امرؤ القیس ته ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي تی ګډ وډ راغی و ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك من لم تزودي بالاخبار ابو بکر ورته یا رسول الله د شنه د شه دي سینا چې دی وینو زونه ډکه شي هغه ډیره کده په نسبت سره دی چې د شعر ګوشي شیرین نزان ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې شاعر نه شاعران چې اکثر تکلف کوي او د پیغمبر فصاحت او بلاغت د شعر چې پاغه کې د اسلام تاییدی د مدرسې تاییدی د قران او سنت تاییدی د مجاهدینو تاییدی د جهاد تاییدی دا به د شبي جهاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا په دشمن باندې به د سي اثر کې لکه غش او مرمۍ د پیغمبر شاعران د حسان عبد الله ابن رواحه منبر به ورته جوړ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې وسب شوایا صحابه ویل دي پیغمبر الله یو ورته ویل دي کشمس فی کبد السماء وضوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله تاخذ شيء لك انور مشرق و مغرب دی په خول قسم په الله چې زما ستر واستاغونی بشر نه دی او بلی مور د شي بچی نه دی راوړی ته د شي لکه ځان چې په خپل جوړ کړي صحابي فرمایي وزماره په الله باندې قسمي د پیغمبر مخلم کاته د شپې په لسم کې او پاس پګمې لم کاته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخته ډولیو الحمدلله چې شي امام موږ الله عز وجل را کړی دی شان رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت ابل به ورته ویل جانب مقابل لا وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروفه من الفجر ساتعو ارانا الهدى بعض العمى فوق قلوبنا به موقنه ان ما قال واقعو يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استسقلت بالمشركين المزاج او د اسلام سر سخت دشمنانو موږ سره ډغره مو وهاي من هغه انسانانو د دشي مربي په تربيت کې او چې هغه ټول رب العالمین له ولار دی وجاړي او ته د دش چا په قیادت کې چې هغه بل څنګه پروت دی او خپل عايشه او خپل خوبونه پوره کوي اما رسول الله صلی الله علیه وسلم کله درجه کلمات ویل دي اتیناکم فحیانا وحیاکم اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا الحنطه السمراء لم تشمن عذاركم اتیناکم فحیانا وحیاکم ولولا العجوه السوداء لم ننزل بواديكم اتیناکم فحیانا وحیاکم دا سب شعر نو اسی مقفا الفاظ برابر شو و شاعر خود شنی والله کدا شاعری نبی ویلی ودا ساحر دی و قسم په الله دا ساحر نه دی نو وی بل ته په دې کې سوې هغه ویل قسم په الله په دې جبه کې یو خوګواله الله یو خود لري قسم په الله چې دا ډیر خوږ شړې دی قسم په الله چې کله خبرې کې چوپ ګمان نه کې چې دا باطل خبرې دي نو په دې وخت کې ایسه داخله دوی سره راځي منشو په مشوره باندې ټول سره خوار وارش وکړه چې د حج د خلک راځي نو بس په هغه وخت کې موږ په دې کمینونو کې بکینو د خلکو ذهن به ګډوډو لکه اوس د اهل الحديث مبارک فرمایي چې دا سنت لکنزل کوي صحابه لکنزل کوي فلان نکنزل کوي هغه کوي او دا کوي یو مجلس کې ناسو جمع بین الصلاتین وشوا نو نام د خپل وخت منځوش نو اهل الحديث الحمدلله غوي ذکر کوي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عمر بن الخطاب هغه کس ویلي او دې تایید کې چې کله انسان منځو کې او په دې وخت کې آغازکار ونی کې د مخکینی خلک په امدی وجوان الله برباد کې چاسکار به نه کولو تور بو وته یو خو عذر دی اصله عمر ونی وکینا نو شیخ سے بسکار کول نور ماسکار کول نه یو ورته ویل تاسو وهابین علی حدیث تاسو خو سنت نه کوي شیخ سے ورته ود الله بندا اهل الحديث سمانا د نور خلق سره جګړه په سنت باندې دا څومره د سنت اهتمام چې داخله کې د سره بل څوک نه کوي دوه غلط تحریک شروع کوي دوه سنت نه کوي غلط تحریک شروع کوي چې دوه صحابه له کنزل کوي غلط تحریک شروع کوي د انګريزانو جنټان دي غلط تحریکونه شروع کوي په دې ټول کې به انسان متوجي څوک دوکه نه کوي موږ تاسو الله حق الله کړي پښتانه متل کې وچا چاله ویلو چا غشي وګ وتکتو او په سیمنډه کړه زما په باره کې استا په باره کې د زید په باره کې د عمر په باره کې چا خبر وکړه په سړو دماغ یې واره دغه نور څه به موقع وګوره چې کله دا غسر صحبت او مجلس وکړ مرتم چې آشنا دا باز خلک باره کې دا خبرې کې دا رښتیا څومره وجود لري څومره نه لري چې کله د په سړو دماغ واره دغه نور څه به دا تربیت وکړه
کې دې شو مسله کې زه خطا نه پوهېږم سره چوک خبره منه منې چې دا رقم تری او دا رقم تری دا به تاسو هم خرابوي او موږ هم خرابوي او بل هم خرابوي بدګمانه نه بده کې جوړ شي د حج موسم راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم وته په هغه ځای کې چې کوم وخت د حاجیان را جمع کیږي کوم ځای کې غوي بارونه دي کوم ځای کې د غوي ډیر کېدو څه نه دي او څه به ورته ویل چې یا ایه الناس ټول خلقو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې عادت مسله کمال دار چې د ټول انسانیت پیغمبر دی پیران هم رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې مکلف دي اکثر ځایونه کې تاسو ګورئ چې د الناس تعبیر شوی دی دغه اساسي بنیادی وجه ده چې اول مخاطبین د قران او سنت هغه انسانان دي ورسره به پیران دي قولوا لا اله الا الله لا اله الا الله وی شی به کامیاب فلاح هغه ځواني ته ویل کېږي چې د غیب شي بډاتوب نه هغه صحت ته ویل کېږي چې د غیب شي ورسره مرض نه هغه خوشحالي ته ویل کېږي چې د غیب شي ورسره خفګان نه معنا جنت ته به داخل شي قولوا یوازې قول نه معتبر چې کرامیه دا خبره ثابته کی بس چې لا اله الا الله ویل نور خبره جوړه ده نه قولوا مع الاعتقاد تاسو دا خبره وکي خو لیکن سره د عقیده ابو لهب ورپسې شروع شو تکذیب کو ضرر ورکو دا خلق لاړې دي څنګه عرب چې لاړو خو د ټول خلق دا ټول خلق د حج نه لاړ په زین کې او سودا به وړه څه چل خوشتا لکه زموږ په دیناس ملګری کې ملګری دی او هغه خپل کشترانو بچو له چې زه خو دې نه وځم ګوره دې بالغ خوا کې مې شي کې لکه څو ګورته پام په کوي چې ګوتې ورنه راوړی څنګه چې تو وته اول هغه سړی ګوري عربو کې خبره ډوره باندې شروع شو چې دا محمد څوک دی صلی الله علیه وسلم د کوم خاندان سره تعلق ساتي اې د نظریه سره خبره وګړنجه ده د عملی دعوت دا په خپل دعوت دی تی وجري لاړې په سړی نه باندې مونږ کوي په باندې داخل د مانځ کې رفلیدانو کډیر په خپل انداز سب بندیو کا په خپل انداز اچالم سم وایا خلک چې تعالی د شو ګوري د شیشه ته ګوري چې لکه دا څه صورت حال لې لړ شي د کلی عالم لا اغه نه پښتنه وکي هغه به بل وي بیا غدمره ورته شو بالکل دا شی بدین کې شتا د عملی مسله په خپل وبلا ده قریش پوښتنه چې لکه دا کوم دا خبر وګټو په زید دې باندې چې موږ د محمد نه راخل وشړو عليه الصلاه والسلام بلا کې کو دا خو په ار کور کې خبره شروع شو ته خبر نه په در علوم نارنجباغ کې شیخ احمد شاه د رسول الله د سیرت دوره شروع کړې ده ابل مجلس کې ته خبر نه ابل مجلس کې ته خبر نه نو د باز انسانانو په دماغ کې غلط خلکو پچکارې نه کړي چې رښتیا شیخ احمد شاه صحابه ول کنزل کوي رښتیا د سنت دشمن دی راځي چې وی ګور قواره او شکل سره کم ته دی یو وګړنځه دا اوس بس چل کیږي نو په دې مقام کې دوی څو پروګرامونه انتخاب کړل اول رښکندونه شروع کړل ملنډي او رښکند او ملنډ ډېر انتهاء ده یو سخريه ده یو استهزاء ده یو مزاح سخريه دې ته ویل کېږي چې شاد ذات پورې ته ملنډ رښکند وای ملنډه استهزاء دې ته ویل کېږي چې چا د صفت په ست د ملنډ وکي لکه شیخ سے پرون خلاص کړه ابل ورستا سولې ویلي ان اکرمکم عند الله اتقاکم یو سړی اوس د نه پورې خان دی ولې خان دی کې دې چې الله سره ډېر قوي تعلق یو سړی د نجار پورې خان دی ولې خان دی که نجار چرته موجود نه وي نو دې مسجد ابو عبیده ابن جراح لا د خپل ملونه دروازه چا جوړوله یو سړی د خیاط پورې خان دی دا جامع موږ تاسو له چا برابر ولي کچیرته دغه نه نه وي زموږ تاسو دا وکټو سرونه چا برابر ول نه دا تقسیمات دي الله عز وجل کړی دي د اول مزاح دی مزاح ویل شي خوشتبیله جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام تقریبا په 3 کلو عمر کې دویش مزاح کړی دي په حدیث مشکات کې راځي صحابه دا خبر وکړه یا رسول الله تم سره مزاح کوي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل اسما وینا حق ده هغه څنګه توجه یو ځکه بډای ده مونږ کې عبادت پیغمبر په تیری کې ودا کړه چې کې ودا مونږ به بډای خو جنت نه نشي ایسته بډای سبب په برا فریاد او بلا بل شروع وکړه چې مونږ خدا منزله کو په دې مناسبت د سیرت درسون لرازو په دې مناسبت چې الله جنت راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم له چا ویل بډای شاړي وې دی بډای له وایا چې ته جنت ته نځي په صفت د بډای توپ باندې الله عزوجل بدرنه پیغله جوړه کی سورہ واقعہ کې چې الله عزوجل فرمایي
پیغله به بیا په دې صفت باندې دا لاړ شي څومره خپل خوشتبي وکړه. یو بل کس راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من دشو دی وک مال راکا وی دوه کې بچي بدر کوم جانب مقابل په دې وخت کې دماغ په دې خبره ونه رسیدا وې زستانه مطالبه د وک کوم تمال وی دوه بچي وی ولې دا وک دي شاز وی دوه کې بچي نه دي په شور باندې. یو بل یا ابا عمر ما فعل النغير یو وړو کې ماشوم دی داغه عمر غیوا هغه مړ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه تعذیب په خاطر مانته ورغلی ا مجلس کې اوسره یاد کړی دا هغه ورته وا خمړه شو یا رسول الله پیغمبر دومره جوامع الکلم استعمالي چې یو عالم دغه ټوکړې نه 50 پیډي ذکر کړی دي بل عالم څلور نیم سو پیډي رښتري دي. ابن عثیمین په کتاب العلم کې لیکلي چې په دې کې زر حکمتونه دي الله عز وجل له معلوم دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته وړي کې سړې نو دوه سخريه شروع کړې ملانډي